او یخ هوا وهلی یما یا غاړه رایا اور بلوا ساړه مې کېږي. ملګرو سلامونه او احترامات. نن چونکې زما سره په چاپېرچل کې تاسو وینئ دا د کشمیر یو زموږ وګړی دی جمعه خان زمونږ یار دی او نجیب چغرزی خو بس یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم دا زمونږ یار دی. نن زمونږ کشمیر پریمیر لیګ کې چې کوم د میرپور رایلز میچ و نو هغه د باران له کبله ونه شو نو موږ وی ولې نه چې د موقع نه فایده والو او کشمیر ایکسپلور کو. نو دلته رالو یوه شیشه ده په هغې کې موږ ځان وینو او ما ته رایاد شي چې د رحمان په عاشقۍ کې کمی نشته ته بیا ولې آینه کې ځان ته ګورې. دې ملګري سره به خبرې کوو مخکې وضو چې څه ته جوړېږي. السلام علیکم جناب. کیا نام ہے آپ کا؟ وقاص کیانی. وقاص کیانی صاحب ابھی ہم جلال آباد گارڈن میں کھڑے ہیں. یہ نام کیوں رکھا ہے اس میں اس کو جلال آباد گارڈن؟ اس کا کوئی خاص ہسٹری ہے؟ نہیں اس کا فیملی پارک ہے. فیملی پارک ہے. اچھا یہاں پہ لوگ آتے ہیں؟ آتے ہیں لوگ آتے ہیں لوگ. خوش رہے آباد رہے. تھینک یو جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت خوش رہے آباد رہے. آپ کے دل میں جو بھی ہے شیئر کیجیے گا. جی سر ہمارے دل میں یہی ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر میں کشمیر پریمیئر لیگ شروع ہوئی ہے. یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. اس سے مظفر آباد شہر کی رونقیں بڑھی ہیں. یہ مظفر آباد جو ہے آزاد کشمیر کا دارالخلافہ ہے تو یہاں پہ بڑی رونقیں اس KPL کی وجہ سے بنی ہیں. وہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ کہ جنہوں نے کبھی کشمیر کا سوچا بھی نہیں تھا. بالخصوص آپ پشاور کے خان لوگ بہت اس لیگ میں شامل ہیں. آپ لوگوں نے بہت حصہ ڈالا ہے اور بھرپور کوشش بھی آپ لوگوں کی ہے. شاہد خان افریدی صاحب انہوں نے یہ KPL کی جو سسٹم ہے اس کو شروع کیا. واہ آپ تو بڑے سمجھدار نکلے یار. ویری گڈ ویل ڈن جی. خوش رہے آباد رہے. تھینک یو سو مچ. قدرمنو مخکې وضو زمانه ملګري راځي ګورو چې مخکې کومې ښکلاګانې دي. جلال آباد پارک په دې نوم باندې د سړي یو سود وشي په دې نوم کې یوه خپله ښکلا ده یوه خپله مینه ده. دا ځوانان راغلي دي سیل له راغلي چکر له راغلي ما سره اوسئ مخکې راځئ. او یله کې قدرمنو هی ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی او یو چې د سواد شي جانان بلې موسم ښکلی دی. آها نو دا موسم هم ډېر ښکلی دی حالات هم ډېر ښه دي. نجیب جانه دا نجیب فاینل ته هم رسېدلي وو موږ. نجیب چغرزي کې یو کمال دی جي موږ خو لږ وخت یو ځای پاتې شو. ډېر ښکلی قصه ګو دی ما ته ډېرې قصې وکړې او بیا راته پخوانۍ قصې وکړه بیا د چغرزو قصې او بیا هغه کیسټې چې به خلکو ډکولې بار به یې لېږلې بیا نور ډېر داستانونه دي ورسره. نجیب جانه څه به وایې ملګرو ته؟ داسې نن خو ډېر د خوشحالۍ ورځ ده او څنګه چې تا دې نه مخکې ووایي چې باران له وجې موږ زموږ میچ چې دی هغه پاتې شو او موږ د خوشبختۍ له خیره فاینل ته رسېدلي او دغه فاینل لکه یو سټیپ اوی یو موږ د چمپ د KPL چمپیون سیزن 2 نه. نو نن ډېره خوشحالۍ ورځ ده موږ بهر ته راوتو او دا لکه نن چې د کالج هلکان چې د هغو چې چوټي وي هغو چکر له راوځي او دا یو کالج یې شاته په ملیشیا په جامو کې رنته جوړ اسکول کې دی. لا ادھر آ جاؤ. کیا نام ہے بیٹا؟ نام کیا جی؟ عدل. اچھا تو عدل اور انصاف زیادہ ہے کشمیر میں میرے خیال سے. تو پڑھتے ہو جی کس کلاس میں؟ کلاس 8 میں. جمعه خانه رامخ کې شه جمعه خانه ته به څه ویل غواړې زړګیا؟ زه ټول نه مخکې ستاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته ټولو ته سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام. دغه نه بعد د ما لپاره ډېر خوش قسمتي ده چې د افضل اعلی دوی غوانتې نجیب چغرزی غوانتې ورور سره ګرځم او په ګارډن کې جلال آباد ګارډن کې او سم په مزو کې ښه په منځ کې ولاړې. خوشحالۍ خبره ده چې تاسو غواړئ خلکو سره زګر ډېره مینه او احترام موږ دپاره خوشحالي ده چې داسې خواږه درانه ملګري په کشمیر کې هم دلته مینهوال شته دی مینان شته دی. زو ملګرو مخکې ګرځو مخکې ځو خو ما ته د انګلینډ هغه بیګا چې موږ ډسکس کوله کومه یوه هغه انګلینډ چې تاسو او موږ ډېر خندلي وو او د دې دا نظام ډېر ښکلی دی. مخکې به ځو قدرمنو دی وساسې په کبابو کې. او ملګرو په جلال آباد پارک کې کتې پتې ماشومانان هم راغلي دي. دلته فیملیز راځي خلک راځي. یو داسې بالکل همټي ډمټي ماشوم دی. زیان نوم دی څه دی؟ مامون سبق سویم کې وی کم کلاس کې سبق وی؟ 5 کلاس کې سبق وی. پښتو درله درځي؟ لږ راځي. چېرته دې زده کړی دی دا لږ پښتو؟ مور نه مور دې پښتانه ده او مما راوستی پارک ته؟ چا سره راغلی؟
خاله سره راغلی ها او نو څنګه پارک کې خوشاله یې دلته او چکرې خوند کوي خسته دي ښایسته دی ګرځې راګرځې او ماشومانو ته به څه ویل غواړي چې ماشومان پارکونو ته راځي او خسته پارک دي ښایسته پارک دی ماحول موسم هر څه ښه دی او صفایي پکې هم ښه ده ښه ته ووایه زویا راشه خبره وکړه کومه تکړه ده هیره شابسې دا تکړه هیره راشه ښه هیره ته څویم کې سبق وایې او سبق 3 کلاس او پارک ته راغلے خوشحال ہے دلتا مجھے نہیں سمجھ آتی اردو میں کچھ بولے اردو میں بچوں کو ایک پیغام دے ہاں کیا پیغام یہ پیغام دے دو کہ سیر کرنا چاہیے پارک میں آنا چاہیے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے یہ تو کیا پیغام آپ دیں گی اس پارک کو گندا نہ کریں اس پارک کو گندا نہ کرے اچھا ویری گڈ یہ بہت بہترین پیغام ہے خوش رہے آباد رہے تھینک یو لا په جلال آباد پارک کې په جاګینګ ټریک باندې مو بلها منډې ووالې وګرځېدو دلته ډېر ښکلي پیغامونه لیکلی شوي دي دلته خلک ماشومان هم راولي خو زه خوشحاله په دې شوم یو حافظ صاحب چې اوس د علم کورس کوي هغه هم په دې پارک کې دی دا د کشمیر یوه خبره زما ډېره زیاته خوښه شوه دلته خلک پرامنه دي دویمه پکې لویه خبره دا ده چې خلک ډیر زیات ذهني وسط لري د چا په چا کار کې کار نشته دی ټینشن نشته دی دلته زمونږ عامر صاحب عالم صاحب مولانا صاحب سندرغاړی هنرمند جرنلسټ صحافي ډاکټر هر څوک راځي په دغه ټریک باندې ګرځي دا قصې پسې نه چې روره دا دی پکې څه کوي او دی چلتا راغی بہرحال خوشی کی بات ہے تو عامر صاحب بلکہ حافظ صاحب میں کہوں گا حافظ صاحب آپ بھی آئے ہیں پارک یہ تھوڑا وہ لگ رہا ہے نا کبھی کبھار ہمارے جو حافظ برادری ہے یا اس طرح لوگ ہیں وہ اس طرح گھومنا پھرنا سیر سپاٹا کرنا اس سے تھوڑے وہ سائڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ آئے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے لوگوں کو اس میں بس یہی بتاؤں گا کہ آپ ادھر آئیں آپ واک وغیرہ کریں آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے دوسرا یہ کہ آپ قدرت کے نظارے دیکھیں یہاں پر پھول اور مہکتا ہوا یہ جو ہے نا سمائے ہر طرف ہریالی ہے تو اس چیز کو آپ دیکھیں اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار ایگزیکٹلی آپ علم بھی کر رہے ہو نا تو قرآن شریف میں قرآن پاک میں کیا ہے یہ ایکسپلور کرنے کی اہمیت یا گھومنے پھرنے کی یا سیر سپاٹے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے کہ مفہوم ہے کہ آپ میری کائنات کو گھومو دیکھو میرے نشانیوں کو دیکھو تو یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے کہ آپ دیکھیں ایک ہی یہ آپ کے سامنے کیسے خوبصورت درخت ہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ایک خوبصورت رنگت عطا کی اور کس طرح سے یہ گروتھ کر رہے ہیں سارا کچھ ہے یہ کتنا اچھا سما ہے تو اس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت کے آثار نظر آتے ہیں یہ آپ دیکھیں بارش کا نظام یہ درختوں کا نظام خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب چیز سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان تجھے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تیری خدمت کے لیے لگایا ہے واہ جی واہ سب سے جو محترم ہے وہ انسان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم المختصر یہ سارے آپ جیسے سائنس کا مطالعہ بھی آپ کر کے دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ درخت وغیرہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ جو ہے نا ہم سے لیتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ المختصر کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں انسان دیکھو کیا کیا نہیں پیدا کیا تیرے لیے اور یہ سب کچھ انسان کے لیے اور انسان اگر پھر بھی اپنے رب کی فرما برداری نہ کرے جی واہ تو یہ پھر انسان کیا بات ہے یہ کیا بات ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ سے مل کر خوشی ہوئی جی اٹ واز نائس میٹنگ ود یو قدرمنو دا ګوري سړی سیل کوي چکرې وهي په فرش هوا کې ګرځي زه سوچ هم تازه دی خبره یې ډېره ښکلې ده کمپوز ده پوهه دی دی په یو خاص دایره کې قید نه دی ویژن یې ټنل ویژن نه دی بلکې وسیع نظر دی خدای دې وکړي چې داسې خلک ډېر شي چې هغه د ساینس په اهمیت هم پوهېږي د عصر په اهمیت باندې هم پوهېږي او د نوي دور په تقاضو باندې هم پوهېږي او زموږ ټولنه کې چې یو جمود دی یو سفوکیشن دی نو هغه به هم په ګډ زیار باندې په شریکه باندې موږ ماته وو او دا ټولنه به د ښکلا د امن د مینې په لور باندې بوځو مخکې ځو ما سره اوسئ او ملګرو اوس موږ د جلال آباد پارک نه روان شو لنګرپورې ته لنګرپوره په مظفر آباد کې یو بل د ښکلا ټاټوبی دی خبره دا ده چې دا کائنات ډېر ښکلی دی خو دا غواړي ستاسو هغه سوچ هغه مثبت فکر چې دا تاسو نور ایکسپلور کړئ جمعه خان را سره هم په هغه ډول باندې ناست دی او موږ روانو جمعه خانه تا ته ډالۍ وي چې هر چاته خپل وطن کشمیر دی
او زه د جانان د پاره بیا شانګلې ته ځما وطن او مور او پلار خواږه دي و جانانه درې واړه پرېږدم تا سره زما او قدرمنو اوس منګه لنګر پورې ته ورسېدو کوم چې ما تاسو ته په لاره باندې ذکر کړی رښتیا خبره دا ده کشمیر ښکلی دی زمونږ دا پوره نړۍ ښکلی ده او زه ټولو خلکو ته پیغام زما عموما هم دا وي چې دا دنیا زمونږ یو شریک کور دی شریک ټاټوبی دی په دې کې چې چېرته ستونزه مشکل راځي دا د یو انسان نه ده بلکې دا د پوره انسانیت ده لکه که موږ د کووډ 19 خبره کوو یا به موږ د سیلابونو خبره کوو یا به موږ په ساوث افریقا کې د اورونو خبره کوو یا چېرته هم څه ستونزه مشکل راځي نو هغه دا پوره کائنات چې دی ته ځکه ګلوبل ویلیج وایي دا په خپل غیږه کې اخلي ولقه کې اخلي او بربادۍ خرابوي دغه پیغام مې دی نجیب را سره هم دی جمعه خان را سره هم دی دا دنیا شریکه ده رښتیا خبره دا ده دا پولې دا بارډرز دا سرحدونه دا یوازې زمونږ د ذهن یو سوچ دی یو ډېر معمولی سوچ دی انسان له الله دومره وسیع فراخه سوچ ورکړی دی چې دا اړو قید کېږي نه په پولو کې یا په بارډرز باندې یا په سرحدونو باندې راځئ چې دا ټوله نړۍ ښکلې کړو په دې کې مینه خوره کړو سوچ مثبت کړو په تیره که نور هېڅ نه شو کولی نجیبه نو دا لهجه خو پستولی شو که نه خبره خو ښکلولی شو وایي که د نیت وي د کعبې د جوړولو وسه انسان زړه جوړ کړه کعبه ده او جمعه خان ترې په دې اخره کې دا ډالۍ وي ګیر چاپېره چې دا وریځې وینم یا دا موسم وینم نو ما ته منیر بنیري او څو شعرونه رایادېږي چې او یخې هوا وهلی یما یا غاړه رایا اور بلوا ساړه مې کېږي ته به تودا بړستن کې پروت یا غاړه رایا اور بلوا او په ما د جمې او پر خلار جوړه وینا یا غاړه رایا اور بلوا ساړه مې کېږي قدرمنو ژوند وکئ ژوند کول په خپله باندې یو ډېر لوی هنر دی په ژوند کې د چا په مخ خندا راوسته مینه خورول یقینا چې دا د انسانیت دپاره ډېر لوی ګام دی د کشمیر د دغه ځای نوم څه دی جمعه خانه لنګر پورې نه زمونږ دغه نننی وړوکی غوندې ولاګ د مینې محبت د پیغامونو سره پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکوئ لوی الله په امان